بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اول د ایکسل په اړه څه معلومات دي، تعریف یې دی او چې لپاره استفاده کیږي، کوم نوي خاصیتونه یا کوم نوي ځانګړتیاوې چې د نورو ورژنونو په پرتله باندې په 2014 کې اضافه شوي دي هغه خو ډېرې دي، ما یې څو دانې تر راخیستې دي صحیح شوله. نو هغه به اول ووایو، بیا به وروسته پراکټیکل کار ته ولاړ شو. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه چې دی دا د ایکسل 2014 هغه ایکن یې بولي، شکل یې بولي، محیط یې بولي، هر شی یې بولي. دا د 2014 ایکسل چې دی محیط دی، مثلا انوایرمنټ دی صحیح. What is Excel 2014? Why Microsoft Excel is a spreadsheet program which allows one to enter numerical value or data into the rows or columns of a spreadsheet and to use the numerical entries for such things as calculation, graphs, and statistical analysis. یعنی مایکروسافت ایکسل چې دی هغه یو سپریډشیټ پروګرام دی. سپریډشیټ پروګرام دی کوم چې د دې لپاره استفاده کیږي ترڅو یو کس ته یا یو نفر ته یا یو چا ته اجازه ده دې ورکړي چې هغه محاسبوي یا نامریکل یا محاسبوي ډیټا چې والیو یا د ارزښتونه یا ډیټا ورته داخله کړي په کالم په ډول یا د رو په ډول. او سپریډشیټ چې دی دغه نامریکل یا دغه انټریز تاسو ور داخله کړی ده هغه د بعضو شیانو دپاره چې استفاده کوي، لکه څنګه کالکولیشن دپاره په ګرافیکي ډول، د سټاټیکل یا محاسبوي په ډول، محاسبوي تحلیلونو په ډول باندې استفاده کوي. درته دا د ایکسل تعریف شو. اوس راځو سپریډشیټ پروګرام دی. سپریډشیټ خپله چیش دی صحیح سونه. وای سپریډشیټ آر often used to store functional data, formulas and functional that are used, and this type of data include. سپریډشیټ خپله چیز لپاره استفاده کیږي. سپریډشیټ وای په ډیر ځلې یا په بار بار دغه ته راجع دی چې مثلا داسې شکل یا داسې ځای دی یا داسې محیط چې په هغه کې فنکشنل ډیټا استفاده کیږي. کومه ډیټا چې په هغه باندې فنکشنونه یا عملیې اجرا کیږي، هغه مثلا کومې عملیې د فورمولو په ډول او دغه عملیې چې دي د دې لپاره استفاده کیږي ترڅو پر دغه ډول ډیټا باندې لاندې ځانګړتیاوې یا لاندې کارونه اجرا کړي. هغه چې دی یو performing basic mathematical operation دی، یعنی اجرا کونه د ساده یا اساسي ریاضیکي عملیو اجراات دي. لکه مثال summing columns in row of figure، لکه مثلا د کالمونو چې جمع کول او د اشکالو په روګانو کې د اشکالو ځای پر ځای کول. finding values such as profit or loss، پیدا کول د ارزښتونو یا د والیو یا د ډیټا. هغه څنګه مثال یا پروفیټ وي او یا لوز وي، یا کامله وي یا هم ورکه وي، د داسې ډیټاو پیدا کول. calculating repayment plans for loans، د محاسبه کول د چشي د پرداخت کولو یا هم د پور ورکولو. دا داسې معنا لري مثلا په بانک کې زیاتره د ایکسل څخه استفاده کیږي. د کریډیټ او ډیبیټ سیستم چې په بانک استفاده کیږي هغه هم عین محیط د دغه رقم د ایکسل په ډول، خو زیاتره استفاده د ایکسل څخه په بانکو کې کیږي. نو هغه بعض کسان پور وړي، بعض کسان ته پور ورکوي، خو د پرداخت د پیسو پرداخت چلته کې کیږي زیاتره یا به بانک والا تاسو پور کوي یا به ته د بانک والا سپورټ کوي. داسې مثلا بانک ته ورکوي یا بانک ته درکوي. دغه ټول د چی ویل کیږي د ریپایمنت یا پرداخت کول ورته ویل کیږي. finding the average maximum or minimum value in a specified range of data، پیدا کول د اوسط، لوړ حد، کوچني حد د والیو د په یو مشخص رینج د ډیټا کې، یعنی په یو مشخصه ډیټا کې د هغه اوسط پیدا کول، لوړ حد پیدا کول، کښته حد پیدا کول. دا چی کیږي؟ دا ټول شیان په سپریډشیټ کې ترسره کیږي. سپریډشیټ کې موږ کله ډیټا انټری کوو پر هغه باندې بیا دغه لاندې عملیې اجرا کیږي. سر په خلاصولو نیو فیچر ان ایکسل په ایکسل 2014 یعنی په مخکنیو ورژنو کې دغه فیچر یا دغه ځانګړتیاوې چندانې نه وي موجودې صحیح، خصوصا په 2009 کې یا په 2000 کې یا په 2003 کې په هغو کې نه وي موجودې. هغه نوې ځانګړتیاوې چې په 2014 کې موجودې دي هغه دلته ما یې څو دانې راوړي دي. اول چې دی فلش فایل دی صحیح، وایي this feature anticipates formatting in data requirement by recognizing pattern so it can finish what you start.
وایي دغه خاصیت یا دغه ځانګړتیا چې ده د دې لپاره استفاده کېږي تر څو ستا ډیټا ته ستا د غوښتنې وړ فورمټ ورکړي. څنګه فورمټ؟ تر څو ته هغه څه چې ته کوې یا شروع کوې د هغه څه دې خلاص کړي. څنګه کېږي؟ مثلا دلته ما تصویر راوړی دی، دا تصویر کې نو سم دغه نه درته معلومېږي. شاید زه دلیم ما د دغه تصویر څه دغه م لیکلی دلته راسه چېرې دی ایکسل دا فلش فایل دی سیسو هلته نه معلومېږي. اوس هم نه معلومېږي. اوس څنګه شو؟ معلومېږي. مثلا دلته چې شي دي دا نمبرونه دي، مثلا دا اکاونټ دی یا پیسې دي، دا تخلصونه دي، دا پرنوم د تخلص سره دی سیسلو دلته بیا تخلص راخصل شوی دی. اوس نو په دغه ځای کې زه دا چش کوم دا یو خرابوم. کله چې مې دا خراب کړي دلته چش لیکم اول هارکینګ، دا د هارکینګ دی او هارکینګ اس هارکینګ سوسن ټریکا ورپسې چې لیکم الیکس لیکم الیکسز ولې راوړم دلته راځم چې لیکم الیکس. دغه ټول د سره ډکی اوس کمپیوټر مصروف په دې جره نه راوړي سیسو. دا چې کله تی دغه یو تخلص په دې ځای کې لیکي دا نور د پای د خپل سره راکاږي سیسو بیا تاسو په کمپیوټر کې د سره ولیکي اوس کمپیوټر د مصروف په دې جره نه راوړي. کنه چې اصل کې فلش فایل د دې لپاره تر څو د لاندې ډیټا دا تخلص چې کله دا یو دانه په دې رو کې ولیکي په دا خانه کې سر کې دوهم چې دی ولیکي دا دریم څلورم پنځم خدای دې څار څو دانه هغه اتومات په خپل ټول وته راوړي سیسو نو ستې دغه څه خلاصي تر څو چې د پای ته د شروع په وکي د پای د په خپل کسټمایز ډول باندې کوي. دا د فلش فایل خاصیت سره. دوهم څه دی راځو چې څه دی دریم recommended charts. The recommended charts take the guesswork out of the process. دا recommended chartونه چې دی هغه بیا د دې لپاره استفاده کیږي تر څو وایستي د کار د مثلا د خپل ډیټا سیم په سپریډشیټ کې انسرټ کړی دا په ګرافیکي ډول یا په چارت په ډول باندې د یو پروسې په شکل د اجرا کې هغه چارتونه موږ په ورډ هم لیدلي په ورډ کې مو ویل کوم چیرې په یاد خو اصلي کې د پکسل کې مو ویل کېږي نو زموږ ډیټا راخستله په پروسیسونه باندې تغیروله په یاد مې دلته رقم پروسیسونه او اول دوم دریم سټپونه درلود سربیره لاندې په کالم په افقي ډول یا په عمودي ډول په دوه ډولونو درلود هغه سره ان شاء الله بلد یاستئ زونه دا ریکمندډ یو چارت دی یو ریکمندډ چارت دی زونه چارت تخپل ورته انتخابیه هغه کوم ډیټا چې کېږي هغه خپل بوتل کې ریکمندډ چارت خپل د سپارښتنه درته کوي چې مطلق کلیک پر وکه ورسته روان دي ستا ټول ډیټا د خپل کې انالایز کوي تحلیل یې نور تاسو کار نه غواړي سیسونه بل کویک انالایزس دی کویک انالایزس وای یوز کویک انالایزس ټو کویکلی پریویو یور ډیټا ان مینینګفول وی د دې لپاره استفاده کیږي تر څو تاسو ډیټا په یو معنادار یا په مثلا د ګټي ول لار باندې چش کیږي ښکارا کې For instance, the مثال په ډول quick analysis offer a second new way to generate appropriate charting for your data. د مثال په ډول دغه ډیټا چې تاسو ته د اوپر څه معنا دغه اجرا کول کا وړاندوینه تاسو ته د تحلیل وړاندې کوي تر څو خپل ډیټا فقط ورته انتخاب کړئ د خپل درته هغه چارت خپل درته راوړي د چارت آیکن لکه په داسې چې ته وګورې مثال فقط ډیټا موږ ته ښکاره کړی دا ګوره دا کس سره غلي د ډیټا ماین چې کړی دا ډیټا مې انتخاب کړی دا په دا کونج د آیکن ویني د خپل د آیکن د کویک انالایزس په نامه دی چې پر دا آیکن باندې فقط کلیک وکړئ ستاسو ډیټا ټول په خپل ځای پر ځای کیږي د درته انالایز کوي نو دا یو بل وسایل چې په ایکسل 2014 کې درته راغلی ده د چابک انالایز یا چابک تحلیل په واسطه apps for office دا هم یو نوې فیچر دی چې په 2014 کې راغلی وای this new feature provide quick access to specialized program at office store د دې لارې ته کولای شئ چې په افیس ته د مثلا لکه موږ په ټلیفون کې چې لرو پلی سٹور لرو
دلته په پیس 2014 دغه ایکسل کې هم یو داسې آیکن غوړه کړی دی چې کلیک پر وکړي دی مستقیم تابع سټور ته چې ولاړې د سټور د لارې ته کولای شي چې هر سافټویر د کمپیوټر اړوند په کار هغه کولای شي د انټرنیټ لارې ته ډاونلوډ کړي دا بیا د دې لپاره استفاده کیږي. ورپسې present online دی وای sharing a workbook online used to take a bit of preparation but in the Excel 2014 on the fly sharing is no problem. First install links. دا present online یعنی کله چیرته وخت وغواړئ چې د انلاین د لارې تدریس وکړئ مثلا د انلاین د لارې یو پریزنټیشن رایه کړئ هغه بیا د چی څه استفاده کوي په ایکسل 2014 کې د present online په نامه یو اپشن اضافه کړی دی چې هغه د دې لپاره استفاده کیږي ترڅو موږ د انلاین د لارې تدریس وکړو یا د انلاین د لارې پریزنټیشن تخپل غوښ ونسو داغه د لپاره موږ وای دا هیڅ مشکل نه دی چې ته وکولای شې چې د انلاین د لارې د بل چا لیدنه وکړي یا بل چا تخپل پریزنټیشن ښکارا کړي نو هغه د لپاره موږ چې څه ضرورت لرو د لومړي ځل لپاره به موږ انسټال لینک په نامه لینکس یو سافټویر دی هغه به انسټالوي دا هغه چې کله انسټال کی لاندې بیا پروسیسونه د اجماع سره لیکلي دی هغه ورسره وای اف یو هاف ا پیس پروفیشنل پلس ګوره په داس شپ سره سټي پروفیشنل پلس ولر یعنی مسلکی دغه ایډیشنونه چې دي د سیډیانو د درې ډول دي یو انټرپرایز دی بل دغه دی انټرپرایز دی بل پروفیشنل دی بل څه بلای بولی نه مې رسېږي سره کې دی بیات پروفیشنل دی بل شو دریم ډول هم دی خو هغه اصلي چې دی موږ ته استفاده کوو هغه انټرپرایز دی سیسو پروفیشنل چې دی هغه د مسلکي کسانو د لپاره استفاده کیږي چې خصوصا ډیر په پروګرامینګ کې پرمختللي د هغه د ډیولپرانو لپاره استفاده کیږي بل ډول چې دی هغه پرچس دی هغه بغیر د انټرنیټ کار نه کوي موږ استفاده نه څه کولای هغه به هر وخت رانیسي اپډیټ یې به خپل پیسې ورکوي ورسته به تا رانیسي نو تر ټولو مهم چې موږ ته استفاده کوو په ساده ډول هغه انټرپرایز دی خو دای دلته چې غواړي چې پریزنټ انلاین ته په انلاین ډول کار کوي هغه به بیا پروفیشنل پلس انسټال یا پیس به دا انسټال یا ورسته بیا لینک کې انسټال یا د لینک په نامه سافټویر بیا به د انلاین استفاده کوي و یو already have it تمخ کې هغه لري but you will need to configure it مگر یوازې ضرورت ودی ته لري ترڅو هغه فقط کنفیګریشن یې وکړي کنفیګریشن دا غدي چې مثلا لاندې څو سټپونه موږ لرو د سټپو مخکې دا لینک په انسټال یا دا لینک په نامه سافټویر لینک شاید موږ ولرو په کمپیوټر کې کول زه کې سرچ کوم لینک 2014 سره د ښکار کیږي دا غدي ستا اوس کوم میج وینه لینک 2014 دغه سافټویر چې کله انسټال کړئ د دې انسټالیدو وروسته هغه پروسیسونه اجماع ته لیکلي دغه پروسیسونه چې پر تای کې د مراحل وکړي او پروفیشنل پلس ولري وروسته ته کولای شئ چې د انلاین د لارې کار ورڅخه واخلئ کې توجه ځان سره تیار ده before sharing مخکې د دې څه چې ته شیر کې د ستا پریزنټیشن شین کې ساين ان انټو لینک نو د لینک سافټویر ته چې ساين ان سره then return to the Excel 2014 ورسته چې ته دغه ته ساين ان ویو ساين ان سمانه کدي ایمیل آی ډي او پاسورډ په یاد خو هغه ته دوه اپشن لکه ګوګل ته څور داخليږي یو ساين اپ ته یو ساين ان دی د ساين ان د لارې واسطه کچیر خپل اکاونټ کې جوړوي بیا د ساين اپ ته لارې واسطه ورسته بیا څه وکړي ریټرن راوګرځي 2014 ایکسل ته دراسه close all workbooks ټول ورکبوکسونه چشکه وایتړه that you do not want to share ځکه چې ته نه غواړې چې خپل پریزنټیشن دې شیر کړې and do the following او بیا ورسته لاندې چش وکړه لومړی کلیک دی فایل ټاب اول پر فایل ټاب باندې چش وکړه کلیک وکړه دوهم چوز شیر in the left panel ورسته شیر ملګری دی په فایل منو کې شیر ستاسو هیڅونه پر هغه باندې کلیک وکړه دریم کلیک پریزنټ انلاین پر پریزنټ انلاین باندې کلیک وکړه څلورم بیا کلیک پر پریزنټ باندې شپږم بیا چې وکړه چوز ا لینک میټینګ یا کریټ وان ان کلیک اوکې البته لاندې دوه اپشن موږ لرو یو د لینک میټینګ په نامه دی یو د کریټ وان په نامه دی دواړه نه یو موجود دي په بعضو ایکسلو کې چې موجود دي لینک میټینګ موجود دي په بعضو کې کریټ وان موجود دي هر یو څه انتخاب کې فرق نه لري کله چې مغه انتخاب کې بیا پر اوکې باندې کلیک وکړه at this point په دا نقطه کې you can share the workbook in even allow order to update it او په دغه نقطه کې ته کولای شې خپل پریزنټیشن دی د نور سره شریک او هر کس کولای شي چې تاسو پریزنټیشن کې بیا تغیرات هم راولي دا د لکه مثال په انلاین ډول چې څوک کار کوي او د زیاتره کسان د چینایي کمپنۍ سره کار کوي هغه په انلاین ډول پیدا کیږي زیاتې نو هر یو د افغانستان سره د نور مملکتونو سره کار سره کوي ولې په یو پلیټ فورم کې کار کوي نو هر یو کولای شي په دا کې اپډیټ راولي تغییر راولي په دې خاطر سره دغه وسایل په ایکسل کې مراوستل دي سيزونه
راځو دوهم پنځم شپږم دغه ته شپږم د نیو فنکشن په نامه باندې یو دغه موږ لرو نوې خاصیت یا نوې ځانګړنه په ایکسل 2014 کې وایي یوزرز اوپن اور لوک نیو فنکشنز یوزرونه زیاتره وخت په نوو فنکشنو پسې ګرځي ان نیو ورژن په نوو ورژنو کې وایي this time around you will want to pay attention دغه هغه وخت چې ته خپل توجه ورته وړاندې کې و 2014 ایکسل ته 2014 has several new function 2014 ایکسل چې دی هغه څو فنکشنونه نوي لري that even usual دغه usual دی چې that even usual users will want to know about څنګه چې هیڅ کله یوزران نه پوهېږي د هغو په اړه باندې خو نوي فنکشنونه چې دي د دې په 2014 کې راغلي دي هغه لیست چې دی په لاندې لینک دی دغه لینک باندې چې کله کلیک وکړئ تی بیا وروسته هغه مزه چې خراب مې راخستی دی دا لینک چې که دا لینک کار نه کوي بیا چې نیو فنکشن په ګوګل کې سرچ کې مې شی درته راواړی صحیح سلو نوي فنکشنونه هغه نه شی چې زره پوه لا هم نسل نوي دي ورپسې چې دی ډیجیټل آی ډي ده په 2014 کې وایي ډیجیټل آی ډي هیلپس ټو ولیډیټ یور آیډنټیفای ولیډیټ څه معنا دغه ولیډیټ اعتبار ته به ان شاء الله وایي چې صحیح سونه داسې اعتبار چې مثلا ته ځای ته اجازه ولري او ور داخل شي لکه خصوصا پاسورډ چې کله غلط کې وایي ان والیډ صحیح سونه د ایمیل پاسورډ چې غلط کې وایي ان والیډ کچیر ور صحیح کې وایي والیډ صحیح دي صحیح د اعتبار وړ دي نو دا وایي دا ډیجیټل آی ټي د دې لپاره استفاده کیږي ترڅو تاسو ته کومک درکړي چې تاسو په تشخیص کې ولیډیټ راولي یعنی ته د اجازه درکړي ترڅو ته ورته داخل شي یا ورشي and they can be used او د دې لپاره استفاده کیږي sign important document ترڅو امضا کې مهم ډاکومنټونه صحیح سره الکترونیکلی هغه په څه شي په ډیجیټل ډول یا په الکترونیکي ډول to find services that is your digital IDs for your use or services that complement or best use digital ID check out the services listed here یعنی کچېرې ته غواړې چې مثلا د دغه digital ID څخه استفاده وکړې نو د راتلونکي سلاید کې دغه د digital ID په نامه یو سافټویر هم شته هغه به اوس ووینئ چې څه رقم دی دا کوساین په نامه صحیح سونه وایي millions of users large enterprise SMBs and government organizations around the world have already seen how easy it is to digitally sign and seal documents directly within the Word, Excel, Outlook, and SharePoint, and how quickly they managed to significantly speed up their signatures dependence process and reduce their paper-related cost. وای په میلیونونو یوزرونه زیاتره وخت په غټو شرکتونو ادارو دولتي ځایونو کې په دې لټه دي ترڅو دوی د خپل کار ته پرمختګ ورکړي چټک کار وکړي څنګه چټک کار وکړي مثال د انلاین د لارې کار کوي یو چا مکتوب راواستوي دی به نو راکاږي پرنټوي به ورقه به بیا منیجر ته ورکوي هغه به امضا کوي بیا به وروسته په کمپیوټر کې هغه بیا لیکي بیا به لیږي دا څومره ستړی کار دی د دې د وسایي دپاره دوی راولاړ شوي دي د ډیجیټل آیډیا پیدا کړې ده تر څو دغه د منیجر ولیډیټ یا اعتبار د انلاین د لارې پرنټ یې نه کړي د ورقې د رایستلو څخه مخنیوی وکړي فقط دی د دغه کوساین په نامه یو سافټویر شته چې کله انسټال کړئ د کوساین په نامه یو ټپ په ایکسل کې اضافه کېږي پر هغه چې کلیک وکړئ د انټرنیټ په شتون کې به یې هغه د کنفیګریشن د انټرنیټ په شتون کې دی بیا انټرنیټ نه غواړي ښه د هغه د لارې ته کولی شئ لکه موږ ته چې په ووډ کې د ابجکټ د لارې ام اس پاینټ راخلاصوي په یاد مې دي بیټ ماپ یې باندې چې شاته څومره خلاصوي امضا مې کوله ورډ ته راتلله دلته د ابجکټ د لارې نه غواړي دغه جلا ټپ شته چې فقط کلیک پر وکړي دی خپل اتومات درته راخلاصېږي یو دونه قدرې ټکس باکس درته راولي د اکسل په صفحه باندې خپل امضا کې وکړه نور به را په مکتوب یې کښېږده ځه به را بېرته ولېږه د دې څه دې مخنیوی کوي چې ته پاپیر یا د ورقه راوباسې پرنټ کړې امضا کې بیا ور ولېږه نو د دې لپاره د میلیونونه ویزرونه وایي دوی په دا لټه ولي تر څو به د غټو ادارو کې د دغه رقم استفاده وکړي نو د هغه د استفادې لپاره بیا څه شی رامنځته کوي د کوساین په نامه سافټویر رامنځته کوي دغه چیز دی دا یې نوم دی او دا یې محیط انوایرمنټ دی ګورئ که چې دلته درته معلومیږي اول هم مینو د انزرټ مینو د کوساین انسټال کې د انزرټ مینو وروسته د کوساین په نامه یو ټب اضافه کېږي صحیح دا ټب چې فقط دغه څو یو ګروپ لري د چیش ګروپ لري کوساین سیګنیچر لري سیګنیچر امضا ته ویل کېږي صحیح دلته یو ساین ان ویت کوساین او بل چیش دی اټ سیګنیچر یو دا چې ته کوساین ته داخل شې کوساین ته داخل شې نه شې ته داخل شې یا نور محیطونه یا نور اسانتیاوې د امضا کولو وي یو دا اسانه لار چې اټ سیګنیچر فقط خپل امضا وکړه پر اټ سیګنیچر کلیک وکړه لاندې دغه ځای درته راخلاصېږي دغه امضا ګوره دا د کړې د امضا کې وکړه نور خپل دی بالا خپل صفحه ته ور انزرټ کا پرنټ یې کا بیرته ورلېږي اخوا ته بالا ستا خوښه ده ا پیج لاوټ واغه نور ټبونه چې دی هغه د کوساین دی خواته دي صحیح سونه
وروسته نو تنګ یو پورې راټیشن مشکل خو به نه وي په سلایډو کې سر به خلاص و راځو د 200 وزو ایکسل ته راځو صحیح سولو یا ویډیو روانه ده کاغذ درته ثبت کړم دا سوال نو